سلامونه! په دې هیله چې ټول به روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا معراج خان سکیلز یوټیوب چینل له طرفه دا زموږ د فارکس اړوند څلورمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې بس تاسو ته وښیم چې څنګه موږ او تاسې کولی شو بروکر ته موږ او تاسې ډیپوزیټ وکړو، یعنې بروکر ته موږ او تاسې پیسې راولګو. همدارنګه په بروکر کې موږ او تاسې د میټا 5 دپاره څنګه اکاونټ کولولی شو، او همدارنګه همغه میټا 5 کې موږ او تاسې خپل اکاونټ څنګه لاګین کړو، ورسره په میټا 5 کې کار څنګه ترسره کړو. نو راځئ په دې ویډیو کې مکمل طریقه درته ښیم. که تر اوسه هم تاسې زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو مهرباني وکړئ زموږ چینل درسره سبسکرایب کړئ. د فارکس اړونده ما 3 ویډیوګانې ترسره کړې وې. په لومړۍ ویډیو کې ما ښودلي چې فارکس څه شی دی، په دویمه کې ډیمو موږ تشریح کړې وه، په ډیمو کې بی او سیل باندې موږ خبره کړې وه. هغه ډېره زیاته مهمه ویډیو ده. دویمه ویډیو لازمي وګورئ. په دریمه ویډیو کې ما بروکر تاسې ته معرفي کړو، په بروکر کې اکاونټ جوړول او وریفای کول. هغه ملګري چې دریمه ویډیو یې کتلي هغوی به حتما بروکر کې اکاونټ جوړ کړي او کار به یې کړی. خو په دې ویډیو کې بس تاسو ته ښیم چې په بروکر ته ډیپوزیټ څنګه راکولی شو، بیا همدارنګه په بروکر کې اکاونټ څنګه کولولی شو، همغه اکاونټ په میټا 5 کې څنګه لاګین کولی شو، او ورسره په میټا 5 کې کار څنګه ترسره کولی شو. نو ویډیو تر پایه پورې وګورئ، ویډیو لایک کړئ، ویډیو نور هم ورسره شیر کړئ، او زما د فارکس اړوند مکمل کورس انشاءالله تاسو ته په همدې یوټیوب چینل کې اپلوډ کیږي. تر ټولو لومړی موږ راځو خپل بروکر را خلاصو. کپیټل ایکسچینج کوم بروکر چې دی ما تاسو ته معرفي کړو، په دې کې به ډیری ملګرو اکاونټونه جوړ کړي او خپل اکاونټونه به وریفای کړي. تر ټولو لومړی به تاسې راشئ خپل اکاونټ به وګورئ. کله به تاسې خپل پروفایل ته به راشئ، پروفایل کې به مای انفارمیشن برخې ته راشئ. ستاسې اکاونټ په دغه ډول سره وریفایډ وي. کله چې ستاسې اکاونټ په دغه شکل سره وریفایډ و، بیرته به تاسې راشئ مای کپیټل ته. صحیح ده. اوس به دې ته موږ او تاسې پیسې څنګه رالیږو. تر ټولو لومړی به تاسې راشئ خپل باینانس ته. موږ او تاسې به پیسې دې ته له کومې طریقې لګو؟ له کریپټو کرنسي له طریقه سي د یو اس ډي ټي به ورته موږ او تاسې به بروکر ته یو اس ډي ټي لګو. که چېرته موږ او تاسې بیرته له بروکر نه خپل باینانس ته رالیږلي، یعنې ویډرا او ډیپوزیټ به موږ او تاسې د کریپټو کرنسي یو اس ډي ټي له لارې ترسره کوو. صحیح شو؟ تر ټولو لومړی به تاسې راشئ خپل باینانس به راخلاص کړئ. چې کله تاسې خپل باینانس راخلاص کړئ، په باینانس کې به وایلیټ برخې له راشئ، او په وایلیټ کې به تاسې سپاټ برخې له راشئ، او په سپاټ برخه کې به تاسې څه انتخاب کړئ؟ تاسې سره به یو اس ډي ټي شتون لري. تاسې به دغه بروکر ته څه لګئ؟ یو اس ډي ټي کرنسي به تاسې دې بروکر ته لګئ. تر ټولو لومړی به تاسې راشئ په یو اس ډي ټي باندې به کلیک واخلئ. چې کله په یو اس ډي ټي باندې کلیک واخلئ، بیا به تاسې راشئ ویډرا باندې به کلیک واخلئ. صحیح ده. چې هر څومره اندازه یو اس ډي ټي تاسې ورلیږئ، 100 لیږئ، 200 لیږئ، 50 لیږئ، 20 لیږئ، 15 لیږئ، کم تر کمه باید تاسې 15 یو اس ډي ټي ورته ولګئ، او زیات چې پورته هر څومره تاسې لیږلی شئ هغه ستاسې خوښه ده. ښه را به شئ، بیا به په ویډرا برخه باندې تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله ویډرا برخه باندې کلیک واخلئ، سینډ ټو نیټورک کریپټو نیټورک باندې به کلیک واخلئ. چې کله په دې باندې کلیک واخیست، تاسې به باینانس همدلته پرېږدئ. بیا به راشئ کپیټل ایکسچینج ته. صحیح شو. خپل بروکر به تاسې څه کوئ؟ خپل بروکر به راخلاص کړئ. تر ټولو لومړی به تاسې بروکر ته ډیپوزیټ کوئ. چې کله مو اکاونټ وریفایډ شو، بیا به راشئ ډیپوزیټ لاندې به دې برخه کې راشئ، او په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ډیپوزیټ ان کریپټو وایلیټ. صحیح شو. په دې باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. کله هم چې تاسې کلیک وکړئ، دلته به تاسې سره تیار څه شی سلیکټ وي. تیار به تاسې سره کریپټو کرنسي انتخاب وي. که چېرته تاسې سره کریپټو کرنسي نه وي انتخاب، دلته له تاسې پوښتنه هم کوي چې سلیکټ ډیپوزیټ میتود، په کومه طریقې سره تاسې غواړئ چې پیسې راولېږئ. که چېرته بانک اکاونټ لارې کولی شئ، بانک کارت هم انتخابولی شئ، خو کریپټو کرنسي تر ټولو ښه لار ده. بانک کارت په افغانستان، پاکستان، نور هېوادونو کې لږ مشکلات زیات دي، نو کریپټو کرنسي ښه لار ده. تاسې به راشئ او دلته به څه انتخاب کړئ؟ دلته به کریپټو کرنسي تاسې انتخاب کړئ. دا وینئ په دې کریپټو کرنسي باندې به کلیک واخلئ. چې کله هم کریپټو کرنسي باندې کلیک واخلئ، دلته به تاسې سره کریپټو کرنسي انتخاب شي. بیا به راشئ کریپټو ګیټ اوی. دا وینئ په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلئ. دا وینئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. ګورئ په دې باندې چې کله ما کلیک واخیسته، اوس دلته ماته دغه اپشن راغی. داسې څومره اندازه دې ته پیسې رالګئ. کم تر کمه تاسې څومره رالیږلی شئ؟ کم تر کمه تاسې 10 یو اس ډي ټي، او تر ټولو های یو اس ډي ټي 50,000 دي. صحیح شو. نو دلته به تاسې راشئ چې څومره اندازه یو اس ډي ټي تاسې غواړئ چې راولېږئ، دلته به تاسې هماغه اندازه ورته ولیکئ. زه لکه مطلب غواړم 100 یو اس ډي ټي. صحیح شو. 100 مې ولیکل. چې کله مې 100 ولیکل، بیرته به راشم پروسیډ برخه باندې به ورته کلیک واخلم. صحیح ده. چې کله مې پروسیډ برخه باندې کلیک واخیسته، کله مې چې پروسیډ باندې کلیک وکړ، ګوره دلته ټوټال څومره به ټوټال زه دلته 100 یو اس ډي ټي راسینډ کړم، او د نیټورک ما سره کوم دی؟ ټي ار سی شل. باید زه په ټي ار سی شل ټرون ټي ار سی شل باندې دې بروکر ته پیسې راولګم. دلته به دا په همدې شکل سره تاسې پرېږدئ، همدا به تاسې انتخاب کړئ. صحیح ده. بیا به تاسې راشئ په پروسیډ ټو پیمنټ باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. صحیح ده.
ښه چې کله مو په دې باندې تاسې کلیک واخیسته اوس به راشئ تاسې دغه ادرس به له دې ځای نه کاپي کړئ او څومره اندازې USDT به تاسې ور ولېږئ 100 USDT را به شئ دغه ادرس به له دې ځای نه تاسې کاپي کړئ تقریبا 15 دقیقې کې باید تاسې دې ته څه وکړئ پیسې را سینډ کړئ ګوره دلته تاسې وخت هم ټیم اوړي را به شئ دا به همدې برخې نه به کاپي واخلئ دا وینئ دې برخې نه به کاپي چې کله واخیسته را به شئ خپل باینانس به تاسې له مخکې نه تیار څه کړي تیار به رډي تاسې ساتلی را به شئ هغه ادرس به دلته تاسې ورته پیسټ کړئ صحیح شو چې کله پیسټ کړئ نیټورک به تاسې کوم انتخاب کړئ نیټورک به TRC شل TRC شل کوم یو دی موږ سره ټرون TRC شل دغه نیټورک دی صحیح دا به تاسې انتخاب کړئ څومره اندازې USDT موږ تاسې لېږله 100 دا بلته 100 به تاسې ورته ولیکئ په ویډرا باندې به کلیک واخلئ کوم پاسورډ یا کوم جیمیل چې تاسو کوډ راځي هغه به ورکړئ نو ستاسو ویډرا به څه وشي ستاسو ویډرا تقریبا 2 دقیقې یا 1 دقیقه وخت نیسي او ستاسو ویډرا به راشي بروکر ته صحیح شو بروکر ته به ویډرا راشي چې کله بروکر ته ستاسو ویډرا راغله کله هم چې بروکر ته ستاسو ویډرا راغله تاسې سره پیسې تاسې سره په دلته ښکاره کیږي صحیح ده پیسې تاسې سره دلته ښکاره کیږي چې هر څومره اندازه پیسې تاسې رالګي اوس په دې کې ما سره پیسې ځکه نه ښکاره کیږي چې د میټا 4 او میټا 5 لپاره ما اکاونټونه دلته اخیستي دي زه عملاً کار پکې کوم که چې کله مې کار نه کي کوله بیا دلته کولی شم بیرته همدلته راولېږم او بیا باینانس ته ویډرا کړم ښه چې کله تاسې پیسې راولګي تاسې سره پیسې دلته ښکاره شي صحیح چې هر څومره پیسې تاسې ورالېږلي هغه ټولې تاسې ته دلته ښایي ټیک شو ښه چې کله هم تاسې پیسې ور ولېږلې نو بیا د پیسو رالېږلو وروسته به تاسې په دې کې لاندې راشئ اوس به مونږ او تاسې په دې کې اکاونټ کولاو د کار کولو لپاره به مونږ او تاسې په دې کې اکاونټ خلاصو ټوله طریقه درته ښیم ویډیو مه سکیپ کوئ ویډیو مخکې کوئ وروسته کوئ مو ټوله ویډیو وګورئ صحیح شو اوس تاسې ته چې څومره اندازه اکاونټ غواړئ چې تاسې خلاص کړئ که چېرې تاسې تر د 12 نه تر 50 ډالرو پورې اندازه اکاونټ غواړئ کولاو کړئ بیا به تاسې دا کولاوئ د ټولو یو اکاونټ چې په کومه طریقې سره خلاصیږي په همغه طریقې سره تاسې دا ټول اکاونټونه خلاصول طریقې یو ډول ده صحیح شو لکه مطلب تاسې غواړئ چې 50 ډالرو غه خلاص کړئ دا وینئ دا 50 ډالري دی 50 ډالرو غه تاسې غواړئ چې خلاص کړئ بیا تاسې ته لاندې چې غواړئ 100 ډالر که چیرته تاسې تر ټولو ښه چې ما ته ښکاره کېږي تر ټولو ښه دا دی چې تاسې باید تقریبا د 100 ډالرو اکاونټ خلاص کړئ صحیح ده د 100 ډالرو اکاونټ تر ټولو زبردست او تر ټولو ښه دی یو خو دا چې تاسې سره به پیسې 100 ډالري که چېرته تاسې ټریډونه کوئ نو تاسې که یو ټریډ 2 کې تاسې سټاپ لاس هم وخورئ نو تاسې سره به پیسې زیاتې وسي نو بیا تاسې ته کوم مشکل نه 100 ډالرو هغه تر ټولو بهترین دی زه کله چې تاسو غواړئ چې دغه 100 ډالري اکاونټ تاسې را خلاص کړئ نو تاسې به راشئ په دې اوپن ان اکاونټ باندې به کلیک وکړئ لومړی به تاسې پیسې رالېږئ صحیح ده شرط په دې لومړی به تاسې پیسې رالېږلي لکه کومه طریقه مې چې تاسې ته وښوده بیا به تاسې راشئ په دې کې د کومه طریقه چې تاسو ته ښیم د ټولو اکاونټونو خلاصولو طریقه همدا ده زه غواړم دغه 100 ډالري اکاونټ څه کړم 100 ډالري اکاونټ په دې کې خلاص کړم زه به راشم په اوپن ان اکاونټ باندې به ورته کلیک واخلم صحیح ده چې کله مې په دې باندې کلیک واخیسته په دې کې به تاسې څه انتخاب کړئ ګوره دلته موږ تاسې راځي ډیمو اکاونټ ته یو او بل لایف اکاونټ ته په دې کې به تاسې لاندې راشئ چې کله تاسې لاندې راغلی دغه لایف کوم اکاونټ چې دا به تاسې پکې خلاصوئ صحیح شو لایف اکاونټ یعنی خپل ریل اکاونټ رښتینی اکاونټ صحیح پیسو باندې او که چېرته بره تاسې دغه ډیمو خلاصوئ نو ډیمو دا چې دوی خیالي تاسې ته پیسې درکړي په هغې باندې به تاسې ټریډ کوئ نه ګټه نه تاوان یو شی پکې نه معلومیږي خو تر ټولو ښه خبره تاسې باید په خپلو پیسو باندې کار وکړئ په دې کې به تاسې لاندې راشئ او دلته به تاسې ریل اکاونټ انتخاب کړئ صحیح شو چې کله ریل اکاونټ انتخاب کړه دلته به د ډیمو پر ځای تاسې سره لایف اکاونټ کریټ لایف اکاونټ به تاسې سره راشي صحیح شو چې کله تاسې سره دا راغی تر ټولو لومړی به تاسې څه انتخاب کړئ تر ټولو لومړی به میټا 5 یا میټا 15 دا انتخاب کړئ صحیح شو کله هم دا انتخاب کړه د هغې نه بعد به تاسې خپل د اکاونټ ټایپ سلیکټ کړئ اکاونټ ټایپ سلیکټ کول ډېر زیات مهم دا باید تاسې حتما انتخاب کړئ را به شئ په دې برخه باندې به ورته کلیک واخلئ چې کله تاسې کلیک وکړئ په دې کې به تاسې دا سلیکټ کړئ دا وینئ دا به تاسې ورته سلیکټ کړئ چې کله تاسې دا سلیکټ کړئ بیا به تاسې راشئ په پری سوپ باندې به کلیک واخلئ دا پری سوپ د دې لپاره کارول کېږي چې مخکې به ځینې خلکو ویل چې فورکس چې دی حرام دی ځکه هغه کې سوپ دی نو اوس سوپ پری سوپ هم پکې هغه د اسلامي هیوادونو لپاره دغه مشکل د اسلامي بروکرو چې دی حل کړی دی دا به تاسې ورته ټیک مارک کړئ صحیح شو چې کله هم دا ټیک مارک د هغې نه بعد بلته تاسې سره تیار USD کرنسي راشي بیا به آرډر ټایپ باندې کلیک واخلئ دا وینئ په دې برخه کې به تاسې ورته کلیک واخلئ په دې غشي باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ چې کله په دې غشي تاسې ورته کلیک واخیسته په دې کې به تاسې دا انتخاب کړئ صحیح شو دا به تاسې انتخاب کړئ چې کله مو انتخاب کړ لیورج به تاسې سره په خپله باندې راغلی صحیح لیورج کله خپله در سره راغی بیا په اوپن لایف اکاونټ باندې تاسې ورته کلیک واخلئ ټیک شو چې
چې کله په اوپن لایف اکاونټ باندې تاسې کلیک واخیست نو زموږ ستاسې اکاونټ په دې کې څه شی شي زموږ ستاسې اکاونټ په دې کې خلاص شي. نو ګورئ زموږ ستاسې اکاونټ په دې کې څه شی شو زموږ ستاسې اکاونټ په دې کې کامیابۍ سره خلاص شو. صحیح شو. چې کله مو اکاونټ خلاص شو اوس دې ته مطلب تاسې ډیپوزیټ راکوئ همدې اکاونټ ته رابشئ په دې ډیپوزیټ خو مونږ تاسې مخکې نه راکړی خو اوس به صرف دغه کوم اکاونټ چې مونږ تاسې خلاص کړ دلته سکسسفول شو نو دې ته به مونږ تاسې همغلته مونږ سره ای ویلټ کې پیسې پرتې هغه پاس ویلټ کې مونږ تاسې به څه کوو مونږ تاسې دا کوم اکاونټ چې اوپن کړ همدې ته به څه کوو همدې ته به را ټرانسفر کوو لکه څنګه چې مونږ تاسې باینانس کې له سپاټ نه فیوچر ته پیسې انتقالو او له فیوچر نه سپاټ ته انتقالو له فنډ نه سپاټ ته انتقالو دم په همغه شکل سره انتقال دی پکې راشو ډیپوزیټ باندې ورته کلیک اخلو. صحیح شو. ډیپوزیټ باندې کله کلیک واخیسته اوس به مونږ او تاسې سره پیسې چیرته وي پیسې به مونږ او تاسې سره په کوم ویلټ کې چې مونږ او تاسې سره پیسې هغې نه به مونږ او تاسې پیسې رالیږو. صحیح شو. دلته به تاسې د کوم اکاونټ نه چې پیسې تاسې لګئ په دې رابشئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ ګورئ دلته مونږ څه کوو دلته مونږ ټرانسفر کوو که بره چېرته تاسې دغه خپلې دغې برخې ته راشئ دا وینئ دې برخې ته تاسې رام شئ. صحیح شو. دې برخې ته راشئ او دلته ویلټ برخې ته تاسې راشئ. صحیح شو. کله چې ویلټ برخې ته راشئ هم تاسې څه کولی شئ ویلټ بیلانس چې کولی شئ او ټرانسفر کولی شئ. ټیک شو. دلته ویلټ بیلانس باندې زه کلیک اخلم. صحیح شو. خپل ویلټ بیلانس باندې چې کوم کلیک اخلم ګوره دلته چې کوم اکاونټونه څه ما خلاص کړي هغه دلته ما سره راځي هم. صحیح شو. زه دې نه بیرته شاته بیک کوم هملته ټرانسفر برخې ته راځم. صحیح شو. ګوره انټرنل ټرانسفر یعنې داخلي ټرانسفر زه ترسره کوم. صحیح شو. فرام اکاونټ د کوم اکاونټ څخه پیسې لګئ ټو اکاونټ کوم اکاونټ ته. صحیح شو. زه غواړم د دې اکاونټ څخه دې اکاونټ ته دا کوم چې اوس ما خلاص کړم همدې ته زه پیسې ولګم. صحیح شو. زه به راشم دلته همغه میټا 5 ما سره دلته به راشم په دې باندې به کلیک واخلم. صحیح ده. په دې برخه باندې چې کله کلیک وته ما سره پیسې چیرته وي چې کله تاسې لومړي ځل ډیپوزیټ راوکړئ تاسې سره پیسې دلته ای ویلټ کې پرتې دا وینئ ای ویلټ کې تاسې سره پیسې پرتې. صحیح شو. دغه ای ویلټ دا وینئ دغه لومړی ای ویلټ. صحیح شو. دې کې تاسې سره پیسې پرتې او دلته هغه ویلټ چې مونږ تاسې اوس خلاص کړ دا مونږ تاسې سره راځي. ټیک شو. ای ویلټ په مونږ تاسې څه کوو ای ویلټ په مونږ تاسې انتخاب کوو چې کله هم دا انتخاب کړ ای ویلټ مونږ تاسې سره پیسې په کوم ویلټ کې په ای ویلټ کې دلته تاسې سره ښیم چې دومره اندازه پیسې تاسې سره څه کېږي دومره اندازه پیسې تاسې سره شتون لري. بیا به تاسې راشئ چې کله هم تاسې په دې باندې کلیک ووهئ بیا به تاسې راشئ دلته به ټو اکاونټ یعنې کوم اکاونټ ته تاسې غواړئ ولېږئ پیسې را به شئ په دې کې به تاسې په دې ځای باندې به کلیک واخلئ چې کله په دې ځای باندې تاسې کلیک واخیسته دلته اوس تاسې ته چې کوم میټا ټریډر 5 ته لګئ مونږ تاسې کوم یو اکاونټ خلاص کړ میټا ټریډر 5 میټا 5 یعنی میټا 15 دا مونږ تاسې خلاص کړو دغه اکاونټ ته به تاسې کوئ دا اکاونټ به تاسې انتخاب کړئ چې کله مې انتخاب کړ دلته تاسې ته چې څومره اندازه پیسې غواړئ تاسې انتقال کړئ هغه به تاسې ورته ولیکئ چې یا مطلب 100 یا 200 یا 300 زه لیږم. ټیک شو. چې کله تاسې دا ورته انتخاب کړئ بیا به په ټرانسفر باندې کلیک واخلئ چې په ټرانسفر باندې تاسې کله کلیک واخیسته نو څنګه به شي زموږ ستاسې پیسې به له ای ویلټ نه راشي کوم ویلټ ته میټا لایف 5 چې مونږ تاسې اوس دغه اکاونټ خلاص کړ زموږ تاسې دې ته به مونږ تاسې ته پیسې راشي. ښه چې کله مونږ تاسې دې ته پیسې لګو اوس په دې کې کار څنګه ترسره کوو د کار ترسره کولو لپاره به تاسې چې کله پیسې ټرانسفر کړئ تاسې به راشئ خپل پلی سټور ته او په پلی سټور په سرچ کې به تاسې ورته ولیکئ میټا 5. ټیک شو. میټا MT5 په ولیکئ. صحیح شو. چې کله MT5 تاسې ولیکل دا به سرچ کوئ. صحیح شو. چې کله هم سرچ کړ دغه کوم اپلیکیشن چې دا به تاسې څه کوئ دا به تاسې ډاونلوډ کړئ که چیرې تاسې سره اپډیټ غوښته اپډیټ پې کوئ که چیرې ډاونلوډ یې در سره غوښته یا انسټال در سره غوښته دا به انسټال کړئ. صحیح شو. چې کله تاسې دا انسټال کړ را به شئ تاسې چې کله مې انسټال کړ را به شئ همدغه میټا 5 چې کوم یو دی دا به تاسې را خلاص کړئ. ټیک شو. دا به تاسې را خلاص کړئ. چې کله هم راخلاص کړه په دې کې تاسې ته ټول لومړی اکسپټ به کړئ دا وینئ تر ټولو لومړی به تاسې کومه برخه باندې کلیک واخلئ تر ټولو لومړی به تاسې په اکسپټ برخه باندې کلیک واخلئ دو تاسې ته چې غواړئ چې تاسې ډیمو اکاونټ خلاص کړئ نه ډیمو اکاونټ موږ نه خلاصو ضرب علامه باندې به کلیک واخلئ چې کله هم ضرب علامه باندې تاسې ورته کلیک واخیسته اوس به دلته موږ تاسې د خپل بروکر نوم لیکو بروکر زموږ تاسې کوم یو دی کیپیټل ایکسټینډ دی صحیح شو دلته به تاسې ورته ولیکئ کیپیټل ایکسټینډ به تاسې ورته ولیکئ ښه دلته به تاسې خپل د بروکر نوم ورته ولیکئ کیپیټل ایکسټینډ صحیح شو چې کله مو ولیکه را به شئ په دې برخه باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ دلته هم چې کله کلیک واخیسته اوس دلته موږ تاسې نه لوګین غواړي او همدارنګه پاسورډ موږ تاسې نه غواړي او ورسره څه غواړي ورسره موږ تاسې نه سرور غواړي دا درې شیان موږ تاسې له کوم ځای پیدا کوو راځئ اوس تاسې ته دا ښیم ښه دلته به موږ تاسې دا درې شیان ورکوو لوګین پاسورډ او سرور دا موږ تاسې چیرته اوس پیدا کولی شو دغه کوم ایمیل باندې چې موږ تاسې دغه کیپیټل ایکسټینډ جوړ کړی صحیح شو په کوم ایمیل باندې موږ تاسې کیپیټل ایکسټینډ چې جوړ کړی صحیح شو
دا کیپټل ایکسچینج چې موږ تاسې په کوم ایمیل باندې جوړ کړی دی دغه ایمیل ته به موږ تاسې ته لوګین پاسورډ به هم راغلی او ورسره به موږ تاسې ته لوګین او پاسورډ او سرور درې واړه شیان به موږ تاسې ته راغلي. دا په کوم وخت کې راځي؟ دا په هغه وخت کې راځي چې کله موږ تاسې دلته یو اکاونټ څه کړو، دلته یو اکاونټ اوپن کړو. هماغه اکاونټ چې موږ تاسې کوم اوپن کړی هغه به اوس موږ تاسې ایمیل ته به لوګین هم راغلی، پاسورډ به هم راغلی او ورسره سرور به هم راغلی. اوس به زه راشم خپل ایمیل یا جیمیل چې کوم دی هغه به زه راخلاص کړم. صحیح، زه راځم خپل ایمیل چې دی هغه راخلاصوم. کله مې چې خپل ایمیل راخلاص کړو، ګوره دلته ما څه شي شوي دي، دلته ما سره د کیپټل ایکسچینج ټیم د خوا نه ماته یو میسیج راغلی. صحیح شو، زه به راشم په دغه میسیج برخه باندې چې کوم دی په دې باندې به زه ورته کلیک واخلم. چې کله مې کلیک واخیست ګورئ دلته ماته ټول شیان راغلي دي. ګورئ ځکه تاسې لیدلی شئ، ګوره ما سره راغلي دي لوګین آی ډي مې دا ده، پاسورډ مې دا دی. صحیح شو، پاسورډ مې دا دی او په دې کې مطلب اکاونټ ټایپ هم ماته وښیي چې اکاونټ ټایپ دې ستا دا دی او ورسره څه ښودلی دی، ورسره ماته وښودلی دي چې باید مطلب ته کوم دغه کې چې کار کوي هغه اکاونټ دا دی LCC. ګوره د سرور یې دا دی، ګورئ سرور د میټا 5 ما سره کیپټل ایکسچینج سرور دا دی. ټیک شو، دا په دغه شکل سره به سرور انتخاب کړو. اوس په تر ټولو لومړی به زه راشم دغه لوګین آی ډي به څه کوم، لوګین آی ډي به زه انتخاب کړم. لوګین آی ډي به له دې ځای نه څه واخلم، لوګین آی ډي به د دې نه کاپي واخلم. را به شم او دا به زه دلته کاپي چې کله مې کاپي واخیسته اوس به راشم چیرته، اوس به راشم میټا 5 ته. په میټا 5 کې تر ټولو لومړی شی به انتخابوئ. تر ټولو لومړی به تاسې راشئ په دې سرچ کې به ورته ولیکئ کیپټل ایکسټینډ. صحیح چې کیپټل ایکسټینډ کله تاسې ورته ولیکئ را به شئ دا به تاسې انتخاب کړئ. چې کله مې انتخاب کړ دلته به لوګین آی ډي کې هماغه کوم آی ډي چې تاسې له هغې ځای کاپي واخیسته هغه به تاسې دلته ورکړئ. چې کله مو ورکړه اوس به بېرته راشئ خپل ایمیل ته. د هر څه تاسې ته په ایمیل کې دوی رالېږي. را به شئ هماغه پاسورډ چې دوی تاسې ته رالېږلی دی هماغه پاسورډ به تاسې کاپي واخلئ. چې کله مو کاپي واخیست را به شئ دلته به تاسې هماغه ورته ورکړئ. ټیک شو، چې کله مو ورته ورکړه دلته تاسې سره هماغه کوم سرور چې دوی تاسې ته ښودلی سرور دی، یعنې سرور تاسې سره په خپله راځي هم. که چېرته رانغی سرور تاسې ته دلته ښیي. خپل جیمیل ته به راشئ، په جیمیل کې ستاسې سرور کوم یو دی دا وینئ، لایف ډیمو اکاونټ سرور دا وینئ دا ستاسې ته دی. ټیک شو، دا به تاسې له دې ځای نه تیار به تاسې دلته وګورئ چې کوم یو سرور یې تاسې ته ښودلی هغه سرور تاسې څه کولی شئ، هغه سرور تاسې دې ځای نه چینج کولی هم شئ چې هر سرور تاسې. کله هم چې تاسې دا ټول شیان ورکړل په لوګین باندې به تاسې ورته کلیک واخلئ. چې کله په لوګین باندې تاسې کلیک واخیسته نو زموږ او ستاسې اکاونټ څه شی شو، زموږ او ستاسې اکاونټ دلته په میټا 5 کې خلاص شو. اوس چې موږ تاسې ټول کارونه ترسره کوو هغه به څه کوو، هغه به په میټا 5 کې موږ تاسې ترسره کوو. که ټریډ کړو، که پوزیشن نیسو، که ګټه راځي، که تاوان راځي، هر څه به موږ او تاسې سره چېرته ښکاره کېږي، هر څه به موږ او تاسې سره په میټا 5 کې ښکاره کېږي. دلته بیا تاسو کولی شئ خپل اکاونټ هم وګورئ. ګوره میراج الدین شینواری کیپټل ایکسچینج اکاونټ دی. صحیح شو، دلته چې تاسې اوس خو زما دې کې پیسې نه وي دا دې خاطر تر څو تاسې پوه شئ. صحیح ده، زما بل اکاونټ دی په هغې کې ما پیسې اچولې دي، زه په هغې کې کار کوم. ټیک شو، نو په دې کې تاسې بیا څنګه په دې کې لاټ او دا شیان څنګه نیولی شئ هغه تاسې ته ما په خپل یوټیوب چینل باندې دویمه ویډیو کې ټول ښودلي دي چې څنګه پوزیشن نیولی شو، څنګه پکې کار کولی شو، څنګه په مخکې تللی شو. ګورئ تاسې به راشئ زما یوټیوب چینل ته. صحیح شو، تاسې کله چې تاسې زما یوټیوب چینل ته راغلی تاسې به راشئ پلی لیست برخې ته. چې کله پلی لیست برخې ته راغللی دلته به تاسې فورکس دا وینئ. فورکس دلته 3 ویډیوګانې مې اپلوډ کړي دا به څلورمه شي. دلته به راشئ په دې باندې به تاسې کلیک واخلئ. چې کله مو کلیک واخیست را به شئ تاسې به دا دویمه ویډیو وګورئ. دا ویډیو مکمل ما ښودلي څنګه ټریډ نیولی شو، لاټ څه ته وایي، لیوریج څه ته وایي، لانګ بای، سیل لیمیټ، سیل لیمیټ، بای لیمیټ، دا ټول ما په همدې کې تشریح کړي. انشاءالله په راتلونکي ویډیو کې به زه نور هم خبره پرې کوم. اوس مې د دې خاطره بس کړه چې دا ویډیو ډېره اوږده شوه. صحیح شو، تاسې دلته دا ویډیو وګورئ انشاءالله په ټول به تاسې پوه شئ. او بله مهمه خبره ده چې د فورکس بازار اړونده سیګنالونه زه مونږ تاسې سره په خپل کوم افغان فورکس ټریډرز مونږ کوم ټلیګرام چینل چې دی په هغه کې تاسې سره مونږ هره ورځ سیګنال شیر کوو. صحیح ده، مونږ خپله یو 4 کسیز ټیم لرو. انشاءالله مونږ اراده لرو چې په ټول افغانستان یا په ټول پښتنو کې مونږ خدمت وکړو د خپلو خلکو دپاره. نو د فارکس اړونده دا ویډیوګانې انشاءالله مسلسل به ویډیوګانې زما راځي. صحیح ده، بیا په ټکنیکل انالیسس باندې به انشاءالله زما ټولې ویډیوګانې راځي. دا در سره فالو کړئ، زما ټلیګرام چینل دی سبسکرایب یې کړئ. د همدې ټلیګرام چینل لینک به تاسې ته د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې میلاو شي. هلته راشئ ما به لیکلي د فورکس د سیګنال لپاره د ټلیګرام چینل لینک را به شئ دا به جوین کړئ او دلته موږ تاسې سره هر ورځ تحلیل سیګنال دا ټول موږ تاسې سره شیر کوو. صحیح ده، تاسې کولی شئ دا سیګنال استفاده کړئ او ورسره په څنګ کې دغه میټا 5 چې کوم دی دا تاسې کولی شئ استعمال کړئ. که بیا هم چا سره غوښتنه پوښتنې کولی شي همدې ویډیو ته کمنټ وکړي. انشاءالله په راتلونکي ستاسې څومره پوښتنې چې هغه به زه ټولې ځوابوم. مننه.